د هر لاس وینځل تر څنګلو پورې چې څنګل پکې هم وي یعنې هغه خپل څنګلې به هم ورسره وینځئ دا فرض دي. دریم د سر څلورمه حصه مسحه کول. څلورم د دواړو پښو وینځل تر بجلکو او پړکیو پورې چې هغه به هم پکې شامل وي. که چیرې په دې څلور اندامونو کې چې هغه مخ دی یا د لاسو وینځل دي یا د پښو وینځل دي یا مسه د سر ده یعنې په دې درې ځایونو کې په اندازه د یو ویښته هم ځای وچ پاتې شي نو اودس یې نه کیږي. نو باید چې د مخ په وینځلو کې موږ او تاسو دقیق شو، د لاسو په وینځلو کې دقیق شو او همدارنګه د پښو په وینځلو کې ډیر زیر شو. ډیر داسې زموږ مسلمانان وروڼه دي چې اودس وکړي خو د هغو په لاس به وچ پاتې وي یا به د هغو پښه وچه پاتې وي یا به د هغو په مخ کې یو ځای وچ پاتې وي او دا فقها لیکي چې په اندازه د یو ویښته هم په لاس کې یا په مخ کې یا په پښه کې یو ځای وچ پاتې شي د هغه سړي اودس نه دی شوی. نو چې اودس نه دی شوی مونځ به چیرته وشي؟ نو د اوداسه فرایض څلور دي: د مخ وینځل، د لاسونو وینځل، د پښو وینځل او همدارنګه د سر څلورمه حصه مسحه کول. د اوداسه سنتونه 15 دي. اول د اودس نیت کول، یعنی چې کله ته اودس کې نیت د پاکی به کوې. دویم په شروع د اوداسه کې بسم الله الرحمن الرحیم ویل. حتی یو حدیث ده چې امام شافعي رحمه الله د هغه روایت کوي چې څوک بسم الله الرحمن الرحیم د اودس په شروع کې ونه وایي هغه بالکل اودس صحیح نه دی، اودس یې نه کیږي. دریم د دواړو لاسونو وینځل تر مړوندونو پورې، چې کله اودس کوي اول به د خپل دواړه لاسونه تر مړوندونو پورې درې واړه وینځي، د هغه نه به وروسته بیا خولو پوزې وینځي. څلورم د خولې وینځل. پنځم مسواک وهل. شپږم په پوزه کې اوبه اچول یعنې د پوزې وینځل. اووم د ګیرې خلالول، د هغه چا لپاره چې ګیره زیاته وي. اتم د لاسونو او پښو د ګوتو خلالول، چې لاسونه دې د لاسو ګوتې دې خلال کړي او همدارنګه د پښو ګوتې دې خلال کړي، چې د خپل وړه ګوته دې راواخلي د خپل د ګوتو ټول منځونه دې په هغه باندې خلال کړي. نهم هر اندام درې درې ځلې وینځل. د مخ وینځل یو وارې فرض دي، د لاسو وینځل یو وارې فرض دي، د پښو وینځل یو وارې فرض دي، خو درې درې واره چې د اندام وینځي دا سنت دي. لسم د ټول سر مسحه کول. څلورمه حصه یې فرض وه او د ټول سر مسحه کول دا سنت دي. لسم په ترتیب اودس کول. په ترتیب دا معنا چې اول به خوله وینځي، بیا پوزه، بیا مخ، بیا لاسونه، بیا به د سر مسحه کوي او بیا به پښې وینځي. داسې نه چې اول لاسونه وینځي بیا مخ وینځي یا اول چپ لاس وینځي بیا راسته لاس وینځي. نو په ترتیب سره اودس کول دا هم سنت دي. دولسم د دواړو غوږونو مسحه، چې کله د سر مسحه وکړي نو د هغه نه به وروسته د خپل د غوږونو مسحه کوي، دا هم سنت دي. دیارلسم پرله پسې اندامونه وینځل، چې مخ دې وینځه د هغه پسې به متصل د خپل لاسونه وینځي، چې لاسونه دې وینځل د هغه پسې به متصل د سر مسحه کوي، چې د سر مسحه دې وکړه د هغه پسې به متصل د خپلې پښې وینځي. څوارلسم د اندامونو په وینځلو کې د ښي او چپ لورې مراعت کول، چې اول به لاسته لاس وینځي بیا چپه لاس، اول به ښي پښه وینځي بیا چپه پښه، داسې نه چې اول چپ لاس بیا راسته لاس. پنځلسم هر اندام د وینځلو په وخت کې